بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو بچو ستړي مه شئ. نن د مونږ مضمون دی ساینس. عنوان دی ټنګ ژبه یا سنس آف ټیسټ، د خوند معلومولو حس. دا ټول سوال دی نه هر څوک وکړي چې ژبه څه کار کوي، ژبې څه دنده ده، همدغه جواب یې دی. که ته وایې چې سنس آف ټیسټ معلوم کړي، د خوند معلومولو حس، بیا هم دغه جواب دی. نو موږ تاسې خبر یو چې ژبه چې کومه دی هغه د خوند معلومولو مهم عضو یا غړی دی چې خوند معلوموي. هغه په دې نه مخکې موږ په دا پوه شو چې ژبه څو کارونه کوي. ژبه به چې موږ تاسې خبرو 3 کارونه کوي. لومړی کار یې دا دی چې ډوډۍ خوړلو کې مرسته کوي. څنګه مرسته کوي؟ موږ چې کله ډوډۍ خورو په خوله کې په غاښونو میده کوو، یو خوا بل خوا ته یې د ژبې په مرسته موږ اړوو. مخکې شاته موږ ډوډۍ د ژبې په مرسته اړوو. دویم کار ژبې څه کار دی؟ خبرې کوي. څه کوي؟ خبرې کوي. موږ تاسو ټول وګورئ چې ژبه باندې موږ خبرې کوو. دریم مهم کار چې کوم دی هغه خوند معلوموي. څه کوي؟ خوند معلوموي چې هغه ته ټیسټ وایي. ژبه څو کارونه کوي؟ سوال درنه وکړي. ژبه 3 کارونه کوي. ډوډۍ خوړلو کې مرسته کوي. څنګه مرسته کوي؟ مخکې شاته ډوډۍ وړي، یو څنګ بل څنګ ته اړوي، د ډوډۍ سره میکس کوي، دا مرسته کوي. دویم خبرې کوي. دریم چې کوم دی خوند معلوموي. اوس ژبه څنګه خوند معلوموي؟ څو خونده معلوموي؟ او دلته ګورو. ژبه 4 خونده معلوموي: سویټ، بیټر، سالټي او ساور. خوږ، تریخ، مالګین او ترش. ژبه 4 خوندونه معلوموي: خوږ، تریخ، مالګین او ترش. او خوند څنګه معلوموي؟ ژبې پاسته چې کومه برخه ده په هغې کې څه شي پراته دي؟ ټیسټ برډز، یو قسم حجرې دي چې هغې ته ټیسټ برډز وایي. څه ورته وایي؟ ټیسټ برډز. دغه لیکل شوی دی. دغه څه شي کار کوي؟ دا د خوند سره، د ټیسټ سره حساسیت لري چې هر کله موږ کوم شی وخوړو، 4 خونده چې کوم د موږ هلته ذکر کړل، په دې 4 کې چې هر یو خوند یې و د فوراً کش کي، هغه خوند هغه مازغو ته ولیږي، مازغه ورته وی پېژني دا خو فلانی خوند دی. بیا هغسې موږ عکس العمل ښیو. که خوږ وي خو چې واوه، او که تریخ وي منډه وي چې اوبه راکړي. بیا اوس ګورئ بچیا دی ژبه 3 کارونه، څو پوښتنه وکړي 2 کارونه کوي. 3 کارونه ډوډۍ خوړلو کې مرسته کوي، خبرې کوي او خوند معلوموي. دوم سوال څو خونده معلوموي؟ 4 خونده: سویټ، بیټر، سالټي او ساور. د 4 خونده شول. خوند څنګه معلوموي؟ په حجره کې په ژبه کې دننه چې کوم دي د پاسه برخه کې دلته حجرې دي، حساسیت لري هغه د خوند سره. هر کله چې په دې حجرو باندې یو شی ولګېده، هغه چې هر رقم خوند کش کي ویلېږي مازغو ته، مازغه ورته هغسې عکس العمل وښیي چې دا خوږ دی، تریو دی، ترش دی، ویې پېژني. هغسې بیا موږ عکس العمل ښیو. مننه.